کې مکمل خراب کړ ټول مسافر تباہ کړل دي چې کو سانو د ټیک ټاک والا ټیک ټاک ډیر حالات خراب دي زم الله پاک ته بس رحم وکي قسم دې دینه پس پچ څنګه وخراجي اس انسان سوچو کنا پرون می کنزلو کلا جمشیدې مې پکې یاد کو ګور ګل چاحت ماجیګری کې ته کې نه کنه دا چناسي کنه ماجیګری اذان به وشي دا جمعه ته نه شي ولې دا څه خزه د بیماری راغلی دا یا ته لمونځ نه دی ښه دی بناسي د غرمې ته وګوره کنه غرمې ګوره دا ټوله لکان زیاتم خیر ته کینه چرته دی نوټس کې والا دا کسان خدا ما پرنو مور پسې ویډیو کړی نن زما ویډیو خو بیا ډیره وایرل کیږي دی کې دي چې اذان ټیم کې اسې داله باندې چې مونږ کو اوس پوری والله کدی یو کس اذان ټیم کې مونږ پاتې دي قسم درته په دی باندې زه خورم زه دی لایف کې خپل حقته ناشته ماجیګری کې ماخام اذان به وشي د ماجیګری به وشي دی به بیا ماخام چې کم دی دغه ولې د ماجیګری مونږ دی نه دی ښه ولې د مونږ معافي شته زه اوس کو ښځه ناستې که نه زنانه ذات هغې ته کیدی شي مونږ معافي هغه ټایم کې ورته نه ښه هغې ته خو سم پته چې مونږ نشم کولی راشه لایف کې کښېنه اذان ټایم کې لوپټه واچوه خپل لایف چلوه خو سړو ته د کوم طرف نه معافي راغلی ده مونږ ما ته تاسو ووایئ دا کونیان دي مړې دا ټول کونیان دي نو دغه پښتانه راځي نو جمشیدي ته بیا سپورټ کوي داسې خلکو ته دې ته زه هم مه کوئ سپورټ دې سره تاسو هم الټه ورته لاندې لیکې په دې باندې رپورټ وښیئ آی ډي ورته بین کوئ پاسه اذان وشو مونځ وکړه کافره مونځ وکړه نه مړې هغې د پیسو خوند هغسې هغه په مونځ باندې څه کوي بې غیرته ټول مرګ ډبل ټیپ لایف درسه ولا دي ټول منظور لنه زی بازانونه به وشي اذان نو زما پرون دا سوچ کولو زړه رضایت لایف کې غوسم شو مال دي نه پس بچ څنګه وخرازي توبه خو توبه لکه که سوچو کې خخ ځوانان دي بلاسونو پوي دا کونی نیولې دي دا کونی دي سمې کونی کړې دي او تا ته وی رو ولا او پلیو کو فلانیا ولې پاسه مزدوریو کا خو دې غرق کا په کونه کې چینجو شمه مزدوریو کا چې کونه دی لګو چشي پلاسونو پوروغ دي وس لاله دي لاله معذوره دي پلې فسړو کې یادوم کنه لاله معذوره دي لاله باندې زکات کې یو کس ورته پلیو کې خیر دي لاله خپ باندې ګوډته هغه غریب کډي را مزدوریو کې سونه مزدوري بوږي خپل مهنت بیا معذوره دي کنه لکه خیر کو هغه لایف چلی سو کو ته پلیو کې هغه باندې مثال ثواب کیږي خدا سم روغ لکان دي سم روغ لکان دی او دې ته چې کم دی چغې وخی مونږ ته پلیو که دی ورته راځي پلیګانې کوي څه به ووایم بې غیرته مخلوق دی نو مصري خانه بس مړه ټول یادم تاسو ټول پیژنې بس ټول تاسو پیژنې کم درته یاد کوم کېږي ولې د ټولو باندې کېږي کوی ورته وایي زکات پې کېږي ولې پې نه کېږي خو صرف دومره مهرباني کوئ سپورټ ورته کوئ خو چې اذان ټایم نو لږ ورته لیکې وی دا لایف یې بند کوئ زه مونځ له لاړ شي ځکه چې سړو ته خو د مونځ معافي نشته چې ورځې هغه ته مونځ معاف دی چې دې اذان یو اذان وشي مازدیګر وشي ماښام وشي او دې لایف کې ناست ډبل ټیپ کوو تا ته وایي پرتوګ لر کو کمیس لر کو دا پنشمنټ وکړو دا وکړه هغې بې غیرته پرون مې ډېر زیات لزولي دي هغه بې غیرته اسماعیل ښه سړی دی اسماعیل دومره خراب سړی نه دی اسماعیل ګپ شپي دی اسماعیل داسې دا جنجر خوټی یاد دی اسماعیل داسې ده چې هغه نه کپلیش دی نه غلط پنشمنټ ورکړي تا ته وی وګډېږه اوبه واچوه کسټم کې دا هغه دونه غلط نه دی هغه ته مونږ غلط نه شو ویلي هغه ښه انسان دی کنزل نه کې دونه سپک نه دی چې شابه پلی نه کېږي کمیس وشلوه پرتوګ وشلوه شابه خلک را ګرم که پلی وکړي اوسه پورې هغه اسماعیل ما ته دا خبره نه ده کړې څونه وخت زه ورسره لایف کې کېناستم ما ته یې کله هم دا نه دي ویلي چې شابه هلک وکړو داسې وکړه پنشمنټ چې خلک راشي چې پلی ډېر وکړي نه بس خپل ګیم سره یې کاري صرف دغه وایي صرف دومره ووایي چې ډانس وکړه بس ډبل راتلو پورې ما ته دغه کې پنشمنټ کې ما ته ډانس وکړه جنجر خوټی خان بھائی مننه دانشه مننه قربان دي شم یو جهان دا جنجر خوټی ښه سړی دی والله اوس خوشتنه خو ښه انسان دی ښه به خبر وختي مې دواړه ایډیانې راله چا بین کړي نو مال هغه جمشیدي زم طلاق له خو چا هم بین نه کړي تا ته هغه ګوره چې اذان کېږي که نه هغه ما پخپله لکه کتلې اذان چې وشي که نه وایي منتظم لایف ښه ورته ګفټینګ شروع لایف به بند کړي جنجر خوټي کې دا خبره ما چې کم دی نوټ کړې ده خپل مونځ نه قضا کوي هر څه کوي مونځ لځي صحیح دا نور خو به ناست دي د مونځ سلامونه وعلیکم سلام څنګه چلوي
خیر دې په تخنیک کمانډو خیر دی شکر ګپونه کوم یې کې نور څوک راوچت کو څوک پلی نه کوي نو کنجران کوکو جان دې راکړي ولې جانان کوکو راکړي دې بیا یې کې ما سره 300 کسان ناستي وخت 1500 300 شو 300 د پاسه پلی نه کې اڅ ناستي سره مړه دا خو زما دشمن دی راغی د سره زمانه لګیا پریدا دې ټیم کو دښمنی پریدا خصمه کنځري ولو کده خوشحاليږي دا خوشحاليږي او کنه دا خوشحاليږي په کنځل باندې ملګرو دا خو خالق کې مړي څوره ملګری ناست شي شو وټه مخې ترې سم داسې روسیانو ته راځوړن کړي دي ما سره کونه شاته روسیانو ته سم راځوړن کړي ځکه چې تم د روس پیداوار یې کنه الله سپیکر نه باسم در روس پیداوار یې کنه ستاره مون نه خو سم د شارپلي دي روسیانو دلته ښکته پراته چاہته دي دې کوسي ته ګوره دې کوسي په ځنه لګیدم ګل چا غوړې دې نه کامران دا خو مرته دا څنګه مې دا غیر حاضر نو کنجرا ته هغه ته کنځري سره دا د مور سره د دکی باندې را پریوتی ته مور هغه سم داسې چې ورته ستاره مور ډاونلوډ دا مور کوست جوړو دا د صورت مور کوست وګوره دومره واز دی دا دی باندې دا خر کوی سي راځوړن کړي دا چا د روسیانو و دا ته دا نه ټیږي وځو دا مال کلزر کی دا ما بلاک کړي دی دا ډېر کنجر دی د روس پیدا کوم دوه تخت یره کومه نم دی ښا دا ما ته نه ټیږي دا تر دی تړې دې کوم تخت دا کنزل کوي قسم دې کده ته ما سوي دا ما سره کې راستو چې ما ته پلی شروع شو زما گیفټر به وکړو هغه نه پس ما بلاک کړی دی ګیمونه ورسره کوم او جرا شيخي کنځما والله کده ل کلمه ورزي ته تاسو له دغه کې وی لایف کې چا ورته وی اللهم ان وایدل نه ورته د ورته بل څه شروع کړ دا کافر دا سور دا سور کافر دا روس پیداوار دی دا په ځان باندې افغانان وګوري افغانان پښتانه خلک دی هغه داسې مزګزار خلک دی هغه داسې خلک دی چې هغه نه توبه خو توبه ست تاسو کې نو هر څه واره کلمه دغه بول ورزي دله کلمه نه ورزي ځان باندې افغاني نومي غیر افغانانو نومي بد کړی دی رشاد دی نمړې معنا مې یارو دې پیدا شوی دی په موري روسي خطه دی روس نه راوړی دی دا ویزا افغانیان دونه سپک خپل نه خوځي افغانیان دونه سپک کنزل نه کوي اوس پوری ما کړه داسې افغاني نه دی کتلې دا کم چې بهر ملکونو کې ځان باندې افغانستان نو خیر موږ افغانیان والله دا ټول چې کم دی ټو زد دا د روس پیداوار دی دا د روس پیداوار دی په ځان افغانستان نو کې پرې رامړې تاسو دونه ګیمو کې بس بلاړ شم زما دوی مسینه را پاسې کنه او شل منټ او 2 بجې دي دغه ته پته نشته څه ټیم دی اوکې دلته خو عباره هم مزه کله وختي ما ته ولادي سوټ کې ګرمي وشو ګرمي ډیره ده او زه دا زه اوکې د خجان اوکې د خپل خیال ساته زه قربان بیا به سبا ان شاء الله غپ لګو اوکې السلام علیکم کمانډو مننه د ټول مرګ